په امریکا کې څو بد سناریوګانې جوړې شوې دي. لومړی سناریو دا دی چې په روسیې کې د میدان پیښه تکرار شي لکه څنګه چې په 1919 کالونو کې وشوه. دا هغه څه دي چې ورته جلا وختونکي وشوي، یعنی ټولنه د کومې پیژندګلوۍ پر بنسټ ویشل کیږي. له مهاجرینو یې پیل وکړ، پای به یې د داغستانیانو یو بل سره جګړې ته ورسیږي. یعنی مذهبي جګړه پارول کیږي، د معلوماتي اجنډا له لارې د خلکو احساسات کنټرولوي او بیا ناشنا سنایپرونه راڅرګندېږي لکه څنګه چې دوی کله کله تشریح کوي چې نور خلک پاروي. یعنی حالات تودېږي، ناڅاپه څوک راڅرګندېږي چې پر یو کوم ډزې کوي، بیا بل څوک راځي چې پر بل کوم ډزې کوي، او دواړه به په هر صورت بهرني جاسوسان وي، نه کوم مخکفتلي. همدا دی د شخړې بهیر پیل شو. شخړه د کورنۍ جګړې او بیلتون وختونکو جګړو ته وړي. روسیه د امریکا د فکر سره سم په څو سیمو ویشل کیږي، په شمول د اټومي وسلو کارول پرېکړه. یو ځل بیا امریکا د روسیې په اړه دومره اندېښمنه نه ده لکه څنګه چې د روسیې د اټومي وسلو په اړه ده. دا هغه څه دي چې تاسو باید پوه شئ. دا یو سناریو ده. دوهم سناریو د اروپا اټومي جګړه ده. امریکا څنګه ته د اروپا کې شخړه مخ په زیاتېدو ده، په دې معنی چې یو څوک په چا اټومي بمونه غورځوي. ستراتیژیک نه تکتیکي. تاکتیکي اټومي وسلې د جبري ډګر وسلې دي، نه د ستراتیژیکو وسلو. دوی غورځول کېدای شي. انتظار وکړئ په اروپا کې شخړه د یو بل سره ده یا د روسیې سره. ښه راځئ چې وایو فرانسه روسیې، انګلستان روسیې، جرمني روسیې. دا چې د امریکایانو دنده دا ده چې د تاکتیکي اټومي وسلو سره د اروپا اټومي شخړه راپورته کړي او د روسیې څو ښارونه د اټومي وسلو سره ویجاړ کړي. روسیه هلته ده چې برید وکړي، هلته په کیف، برلین یا بل ځای کې. دا د امریکا سناریو ده. دا ډول جګړه په اتوماتیک ډول د روسیې د اټومي وسلو څخه د امریکا متحده ایالات ساتي، ځکه چې روسیه به د امریکا لپاره وخت ونه لري. امریکا به دلته ځان سموخي، د سولې ساتونکي بشري مرستې، هر څه لکه څنګه چې لازمه ده. دا د دوی سناریو د بد لکه څنګه چې ورته وایي. د دې سناریو لپاره دوی یو قوي پنځمستنه فعاله کړې ده. موږ خو د حاکمیت ستونزه په روسیه، مسکو او دولتي ادارو کې نه ده حل کړې. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر نارشکین په یاد ولرئ چې په ښکاره یې ویلي وو چې په روسیې کې له 80,000 څخه ډېر امریکایي جاسوسان په رسنیو او دولتي ادارو کې فعالیت کوي، خو هیڅ یې لرې نه کړل. هیڅ پاکول ترسره نه شول. له همدې امله دا د دواړو سناریوګانو لپاره ملاتړ دی. دا درې دي چې د مثال په توګه دا هم رامنځته کوي. سمه ده. یعنی امریکایانو زموږ د 3 ګوني برید تنظیم کړ او کیف ملامت دی، یا ځینې وایي لندن څه ته ویل کیږي. دا د دوی اجنډا ده. دا د معلوماتو د جګړې یو برخه ده. دا یو منفي سناریو ده. دا به څه لامل شي؟ ښه زموږ لپاره دا د روسیې د له منځه وړلو په کچه پای ته رسیږي په لنډه توګه. یعنی په ځینو جلا برخو تجزیه کېدل. د جګړې تنظیم، تجزیه کول د پوځي عمل یو پروسه ده. سمه ده. دا په لنډه توګه دا زموږ لپاره پای ته رسیږي. زه باور لرم چې دا سناریوګانې د احتمال له پلوه د روسیې د بریا د سناریو په پرتله لږ احتمال لري. یو ځل بیا د الف له امله ستراتیژیکي اټومي وسلې او هغه میکانیزم چې په نړۍ کې د امریکا د یو قطبي والي په بڼه شتون لري. دا په دې معنا ده چې په یو بهراني حالت کې موږ کولی شو امریکایان دې ته اړ کړو چې دا ټولې سناریوګانې مړې کړي. دا په دې معنا ده چې موږ تضمین لرو. تضمین ښه او بد دی. دا ښه ده ځکه چې د تضمین سره ژوند کول اسانه دي. هر څوک موږ پوهیږو چې موږ به بایلونکي نه شو. موږ کولی شو تجربه وکړو او هر څومره چې وغواړو غلا وکړو، ځکه چې موږ به بیا هم وکړو. یعنې داسې هیڅ سناریو نشته چې موږ به حتی یو بحران هیڅ شي له لاسه ورکړو. بده خبره دا ده چې دا آرام کوي. دا تاسو ګورئ شاید اصلاحات اوس پیل شوي وای، کله چې د بحران نښې نښانې پیل شوي وي. سمه ده. ښه ولې؟ دا وروسته هم کېدای شي. په اصل کې موږ په هیڅ خطر کې نه یو. تضمین شته. دا هغه څه دي چې ډېر خلکو فکر کاوه. په لاره کې ما هم همداسې فکر کاوه. کله چې زه په 2012 کې د لومړي ځل لپاره تاسو ته راغلم، زه ډاډه وم چې هیڅوک به په روسیه برید ونه کړي، ښه لکه د روسیې د ټولو اتباعو په څېر. سمه ده. ځکه چې روسیه اټومي وسلې او ځواکمن پوځ لري. لکه څنګه چې معلومه شوه نن په 2015 کال کې چې 14 کاله تېر شوي، هو موږ ته منظم ډول بې پیلوټه الوتکې بریدونه کوي، حتی زموږ سیمې ته هم راغلي وو او هلته یې راوغورځول. پر پوځي تاسیساتو، د تیلو پر ذخیره ګاهو، پر هر څه، پر پوځي فابریکو او نورو ځایونو بریدونه کیږي. یعنی دا یو روښانه او مشخصه جګړه روانه ده. نو موږ 14 کاله مخکې له تاسو سره څه ویل؟ زموږ دریم ټکی کوم دا چې روسیه خپلواکي نه لري. یعنی دا ټول زموږ په اړه نه دي. خپلواکي څه ته وایي؟ خپلواکي دا واک دی. که تاسو ملي واکونه لرئ، هر څومره قوي یاست، که اټومي وسلې هم ولرئ، دا وسلې به ستاسو په ګټه ونه کارول شي.